سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیولlah امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني د خورشید نړۍوال راډیو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر باندې بمي چاودنه غندلې او هغه یې د بیان آزادۍ پر وړاندې ښکاره دوښمني بللې ده. د دې سره سم د رسنیو یو شمیر مسوولینو او د خبریالانو د دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې امنیتي مسوولین په ناغیړۍ تورن کړي دي. دغه پیښه تېر مازدیګر نږدې 5:30 بجې د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند د تایمنۍ په 5م سړک کې هغه مهال رامنځته شوه چې د خورشید نړۍوال راډیو ټلویزیون د کارکوونکو موټر ته څیرمه په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړل شوه. د کورنیو چارو وزارت د بیان په وینا په دې پیښه کې 2 لارویان وژل شوي او د خورشید نړۍوال راډیو ټلویزیون د 2 کارکوونکو په ګډون 3 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوه ډله پر غاړه نه دی اخیستی. بغل طرف چپ موتر یک انفجار شد بعد از اون باز ما دیگه خاک و گرنبست و چیزا شد دیگه نفهمیدیم که چطور گپ شد. ماین مقدسی بود از باسکل جاسازی بودن که کاسر تلویزیون خورشید با میدی انفجار میتن. بیادر اینجا ششتگی بودیم 3 نفر اونجا یک بالاست که گرنبست شد فکر ده مردم در گریه سیده بود 4 تا 70 بود. اطلاعات کشف و استخبارات ما تهدیدات آمده بود منتهی که در کجا و چین و این رویداد رخ میده از این اطلاع در دست نبود. دشمنای مردم افغانستان امروز یک بار دیگر متاسفانه خبرنگارای عزیز ما را هدف قرار دادن. دشمن توانایی جنگ رویارویی را قسمی که شما شاهد هستین از دست داده و همیشه در تلاش از این است تا وحشت را برپا کنه و در بین مردم عام حملات را اجرا کنه. متاسفانه افغانستان خطرناکترین و ناامن‌ترین کشور برای کار خبرنگاری است، اما تعهد ما را نسبت به اطلاع رسانی و تحقق و نهادینه ساختن آزادی بیان همچو عملات نمیتونه شکننده بسازه. رادیویی در یک حمله زخم برداشتن و 2 هموطن دیگه ما شهید شدند در این رویداد. ما میخوایم بگوییم که هیچ حمله بر غیر نظامی ها به شمول خبرنگاران قابل توجیه نیست، باید مورد پیگیری قرار بگیرد. مسئولین امنیتی هم بر ما بگویند که یا کجا تشریف دارند. مثلا تنها مسئولیت از او است که بگویند این عملات از خارج از افغانستان طراحی شده. متاسفانه در یک حمله وحشیانه باز هم 2 تن از همکاران ما از تلویزیون خورشید شهیدان زخم برداشته که برایشان آرزوی سلامتی میکنیم. اولا دومی که با گذشت هر روز کار اطلاع رسانی و خبرنگاری در کشور به نام افغانستان دشوار شده میره و دشواری‌هایش بیشتر شده میره. له دې سره سم د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی اداره یا نی هم د خورشید نړۍوال راډیو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر تېره ورځنی برید د بیان پر آزادۍ او د هیوادوالو پر اساسي حقوقو برید بللی دی. نی په یو خبرپاڼه کې زیاته کړې که چیرې د سرګریزو او کشفي بنسټونو ځیرتیا او د عمل چټکتیا وي نو موږ به د داسې پیښو شاهدان ونه اوسو. دغه بنسټ له افغان حکومته غواړي چې د خورشید نړۍوال راډیو ټلویزیون ټپي شویو کارکوونکو ته د ښې درملنې موقع برابره کړي. په ورته وخت کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت کمیټې هم د خورشید نړۍوال راډیو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر شوې چاودنه په کلکه غندلې ده. دغه کمیټې له افغان حکومته غوښتي چې د خبریالانو او رسنیو د امنیت خوندیینې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د خورشید راډیو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د تېرې ورځې د چاودنې له امله چې د 15مې امنیتي حوزې اړوند د تایمنۍ په 5م سړک کې رامنځته شوي 2 لارویان وژل شوي او د خورشید راډیو ټلویزیون د 2 کارکوونکو په ګډون 3 نور کسان هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم د ولسي جرګې غړي او د کودامن د خلکو د ټولنیزې شورا مشر میر امان الله ګذر هم د خورشید نړۍوال راډیو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر شوی برید غندلی دی. ښاغلي ګذر په یو پیغام کې ویلي د افغانستان دښمنانو په دې برید سره یو ځل بیا وښوده چې خپلو شومو موخو ته د رسېدو لپاره له هر بشري ضد کړنې آن پر رسنیو له بریده مخ نه اړوي. نوموړي همدارس په ډاګه کړې ترهګر نشي کولی چې په دې ډول بریدونو سره رسنۍ او د بیان ازادي محدوده او د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو او خبریالانو اراده کمزوري کړي. په ورته وخت کې د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور هم دغه برید غندلی دی. او د بغلان په مرکز کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس وژل شوی او 3 نور یې ټپیان دي. د دغه ولایت امنیتي مسوولین وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9:30 بجې د پلخمري ښار په شهرنو سیمه کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی.
دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.